السلام علیکم محترمینو. الله تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ به زمونږ خویندو او ورونو. الله تعالی مو راته روغ او د صحت په جامو کې مې لره. نن یوه داسې وظیفه درښیم چې کله تاسو هغه وظیفه شروع کړئ او هغه وظیفه وکړئ، په هغه عمل وکړئ، هغه وظیفې څخه فارغه شئ، لږ وروسته به الله تعالی پر تاسو داسې مهربانه شي چې غیبي به یو سړی راشي او دروازه به در وټکوي چې دا واخله، پیسې دي، دا ستا دي. الله تعالی ته داسې کار کول هیڅ مشکل نه ده، هیڅ زور هم نه غواړي. الله تعالی که وغواړي کن فیکون کې انسان عرب پتی جوړولی شي. الله تعالی که وغواړي غیبي له اسمان څخه و انسان ته دومره روپۍ ورکوي چې د انسان تر سوچ او فکر وتلی وي، ځکه چې دا دنیا و انسان ته ورکول دا د انسان کمال نه ده، بلکې د الله تعالی مهرباني ده. نو پر دې باندې باید موږ او تاسو عقیده ولرو چې الله تعالی مهربانه ذات چې بنده له الله تعالی څخه څه وغواړي او څومره پیسې جن وغواړي الله تعالی یې بنده ته ورکوي، ځکه چې په دې پیسو سره د الله تعالی و بچي ته نه نقصان رسیږي نه زیادت رسیږي. الله تعالی چې څومره وغواړي څومره پیسې و خپل بنده ته ورکوي چې ورباندې مهربانه شي. دا الله تعالی ته هیڅ مشکل هم نه ده. په کروڑاو په ارباو روپۍ الله تعالی وغواړي کن په یکون کې و خپل بنده ته ورکوي، خو که بنده چیرې په الله تعالی باندې یقین ولري او صبر ولري. نو دوستانو زه نن تاسو ته داسې وظیفه ښیم، که چیرې تاسو په دې وظیفه باندې عمل وکئ، غیبي به الله تعالی ستاسو حضور ته یو داسې کس راولي چې هغه به تاسو ته دومره پیسې درکړي چې په زندګي کې به ستاسو را روان نسل هم نشي ختمولی. یا بیا الله تعالی له یو داسې طرفه پر تا مهربانه شي، پیسې به درکړي چې هغه طرف ته به ستا سوچ او فکر هم نه وي، نه به دې کار کوي، نه به دې خواري کړي، نه به دې مزدوري کړي. الله تعالی به له خپلې خزانې غیبي له هغو خزانو څخه درکړي چې هغه طرف ته به د تا نه سوچ وي، د هېڅ بنده سوچ به نه وي، خپله به حق حیران یې چې یا الله څونه ته پر ما باندې مهربانه سوې، له کوم طرفه تا و ما ته دې روپۍ راکړلې، هغه طرف ته خو زما سوچ او فکر هم نه و، ځکه چې د الله تعالی باندې اراده او د بنده اراده ډېره سره جلا ده. په کم ځای کې چې زما موږ او تاسو یقین وي چې له دې طرف څخه به موږ ته روپۍ راځي، له هغه طرفه بیا کله داسې پیښ شي چې نه وي، او کم طرف ته چې زموږ او ستاسو سوچ او فکر او یقین وي هم نه، الله تعالی له هغه طرفه موږ او تاسو ته پیسې راکړي. نو نن په دا وظیفه عمل وکړئ، الله تعالی به دومره پیسې درکړي، دومره پیسې درکړي چې ساتل به ستاسو تر کنټرول ووځي او ستاسو را روان نسل به هم دا پیسې نه کې خلاصي. ګورئ دوستانو، پر دې وظیفه سر له سره چې کوئ یقین ورباندې ولرئ، او دا به مو یقین وي چې الله تعالی ما ته پیسې ضرور راکوي د دې وظیفې په برکت سره، ځکه چې الله تعالی ډېر زیات مهربانه ده. پر وسایلو به ټول عمر باور نه کوئ، فضام به ټول عمر باور نه کوئ، عقیده به صرف او صرف پر الله تعالی باندې ساتئ. کله چې عقیده پر الله تعالی باندې سمه شي، ګورئ بیا به مې زندګي ډېره خوشحاله او هوسا وي. تاسو وګورئ پخواني خلکو پر الله تعالی باندې داسې یقین و چې و کم طرف ته به یې مخه ونیوه، په هغه کار کې کامیابه کېدلو. په زندګي کې چې بیا الله تعالی ته کم سوال وکئ، د څه شي سوال بیا الله تعالی ته وکئ، الله تعالی به هغه ورپوره کوئ له غیبي خزانو څخه. که چیرې موږ او تاسو هم یقین د پخواني غوندو یقین پر الله تعالی باندې چې کوم چې پخوا بزرګانو پر الله تعالی باندې یقین درلودی، ملنګانو پیرانو، نو بیا به موږ او تاسو هم له هغو کسانو څخه خصوصي الله تعالی څخه څه وغواړه الله تعالی یې راکوي، که چیرې زموږ او ستاسو یقین پر الله تعالی باندې برابر وي. نو راځئ زه دوستانو دغه وظیفه ښیو چې دا څنګه وظیفه ده. دوستانو کله چې تاسو د سهار لمونځ وکئ، د سهار له لمانځه متصل به دغه تورې ووایاست الله غني، الله غني، چې ډېر اسانه دی. دغه تورې به د سهار له لمانځه متصل 180 واره ووایاست.
په سر کې هم درود ابراهیمي په پای کې هم په مابینځ کې دغه تورې الله غني 180 واره وروسته له دې به الله تعالی ته لاس پورته کوي او دعا به وکړي. چې کله تاسو دعا ختموئ او له هغه ځای څخه راولاړېږئ الله تعالی به مې فورا داسې کار در برابر کړی چې ته به خپله حق کاریان وې چې الله تعالی پر ما باندې څومره مهربانه سو او دا کار یې له کوم طرفه را برابر کوي. په دې وظیفه باندې له سبا څخه انشاءالله عمل وکړي او کار ور باندې شروع کړي. ضرور به الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره تاسو ته دنیا او مال درکوي.